السلام علیکم. زه انجینر فضل محمد دانش یم. تاسو ته په دې ویډیو کې ښه راغلاست وایم. نننی لیکچر کې به موږ نن د یو نوي سیریز یا د نوي اپلیکیشن یا سافټویر آغاز کړو کوم چې ډېر زیات امپورټنټ او مهم دی په ننني ورځ ژوند کې. په تیر درس کې موږ د مایکروسافټ د وینډوز 10 یا د اپریټنګ سیسټم آغاز یا سټارټینګ کړو کوم چې موږ لیکچر نمبر 11 یا 11 ته رسولی. مونږ په سٹارټ کې خبرو کړه چې مایکروسافټ وینډوز 10 یا اپریټنګ سیسټم د هغه کسانو لپاره ډیر زیات امپورټنټ او مهم دی کوم چې د کمپیوټر فنډامنټل کلاس زده کول غواړي. یعنی مایکروسافټ وینډوز 10 داسې یو سافټویر یا اپلیکیشن نه دی چې په هغه باندې مونږ په اداره کې کوم کار ترسره کړو. ولې د هغه کسانو لپاره چې هغوی کمپیوټر سره بالکل بلدتیا نه لري او غواړي کمپیوټر فرام د سکریچ شروع کړي، نو هغوی لپاره فنډامنټل سافټویر مایکروسافټ وینډوز 10 و. نننی لیکچر کې به موږ د ادارې د زده کړې لپاره یو مهم سافټویر ډسکس کوو او هره ویډیو به تاسو ته د دې سافټویر هغه د مایکروسافټ وینډوز 10 په رنګ باندې اپلوډ کوو او تاسو کوشش وکړئ چې هره ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ. که په ویډیو کې کوم مشکل لرئ کوشش وکړئ ویډیو ریپیټیشن یا تکرار وکړئ، بیا ویډیو وګورئ. که په ویډیو باندې کومه نیوکه غوښتنه لرئ موږ ته په کمنټ کې پرېږدئ. هرې ویډیو ته لایک ورکړئ او زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو په وخت باندې خبر شئ. د ستاسو اسانتیا لپاره دغه ویډیو موږ په فیسبوک آی ډي باندې هم اپلوډ کوو. نننی آغاز یا سافټویر به موږ د مایکروسافټ د ورډ پروګرام نه کړو which is the most important software for the office workers. د آفیس د کارکوونکو لپاره تر ټولو بهترین او مهم سافټویر مایکروسافټ ورډ دی کوم چې د مایکروسافټ د آفیس فیملی پورې ریلیټډ یا تړلی سافټویر دی. دغه آفیس هم د مایکروسافټ د کمپنۍ سافټویر دی. ما تاسو ته خبره کړې وه چې ایم ایس یا مایکروسافټ چې د هر اپلیکیشن یعنی سافټویر په سټارټ کې راغلی نو موږ ته دا پته لګي چې دا اصل کې ډېر د مایکروسافټ د کمپنۍ سافټویر دی. نو که تاسو غواړئ چې خپل اداري په کارونو کې کمپیوټرایز مشکل ونه لرئ او غواړئ خپل اداري کارونه مو د کمپیوټري پروګرامونو په ذریعه باندې مخې ته بوځئ نو تاسو به زموږ دغه ویډیو سیریز تعقیب کوئ. په دغه د سیریز کې به موږ تر ټولو لومړنی سافټویر مایکروسافټ ورډ وي، بیا به مایکروسافټ ایکسل وي او په سټیپ وایز باندې چې په آفیس کې انټرنل کوم مهم سافټویرز دي هغه باندې به انشاءالله چې تفصیلي خبره کوو. زموږ د مایکروسافټ آفیس ورډ سیریز په 2016 یا 2014 وي. تاسو فرسټ اف آل که غواړئ چې په دغه سافټویر کې یا مثلا په دغه اپلیکیشن کې انټرنل کار وکړئ تاسو هم باید په خپل کمپیوټر باندې مایکروسافټ آفیس 2014 سافټویر انسټال کړئ او بیا وروسته تاسو مایکروسافټ ورډ پروګرام کې کار وکړئ. تر څو پورې چې تاسو مایکروسافټ آفیس پروګرام په خپل کمپیوټر باندې نه وي انسټال کړی نو دا یاد ساتئ چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې کار نشئ کړی. د آفیس انسټالیشن به زه تاسو ته په راروانه ویډیو کې وښیم چې دا به څه ډول باندې کړئ او په څنګه به په کمپیوټر باندې انسټالوئ. د دغه ویډیو د لیکچر لپاره راتلونکي طریقې او میتډ لپاره راتلونکي درس ته انتظار اوسئ. نو که زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی د مهربانۍ له مخې چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن کېکاږئ تر څو د نوي ویډیوګانو په وخت باندې خبر شئ. نو تر راتلونکي ویډیو پورې د